السلام علیکم ملګرو، جعفرشاه درویش یم او په مندوهیلو علاقه کې موجود یم. ډېر ښکلې علاقه ده، ډېر د سور ځای دی. دلته یو پخواني ارټ دی روان شوی. پخوا به چې کوم په غویانو باندې خلکو د کوهي نه هغه اوبه راوښکي، هغه سیسټم به تاسو ته ښو. چېرته ځی ما نثار محمد صاحب هم راسره دی. دا یو ډېر پخواني ارټ دی. استاد تاسو له غونتې د دې شي وضاحت مونږ ته وکړئ. دا د یو ویسې دا ده، یو هغه ده، دې خوا به دا به څه حساب و. چې څومره مونږ خو داسې اوس کله کتلي نه دي، خو په دې باندې به لوټکي لګېدلي وو او په دې باندې به غویې یا یو څاروي ګرځېدو او هغه به دا لوټکي به راوته او دلته به تشېده او بل چې کوم تشېده به ښکته تلو او د ریکوي نه به راډکېده او دې ته به یو دوه رسۍ غوندې اچولې وي، په هغې کې به دا لوټکي پیرلي وو او په دې طریقه باندې به دا اوبه راوتې او پټي به پې اوبه کېده. اوس هم دا پټي چې کوم دي نو دا ټول د دې ارټ یو حصه ده او په دې باندې دا اوبه شوي هم دي. او چونکې دا ارټ اوس وران دی، دا پایې او دا ارسې پراته دي، نو دا اوس هم په ځینو ځایونو کې دا شته دی او دا موږ هم ډېر وخت پس ولیدو. دا په دې کلي کې اوس هم اوبه موجودې دي او دا بوتکي دي او دا هغه ځای کې به هغه سیسټم لګېدلی او نیمه حصه دغلته کېده. راځئ چې دا وګورو. دا کومه بره به چې ریلې لګېدلي وه او هغه غویانو باندې اسونو باندې خلکو به تاوله. نو په دې کې به باقاعده هغه چې کوم دی نو یا د ټیکري هغه لوټکي او یا اوس د اوسپنې د ټیم په شکل کې د چوتیانو په شکل کې دی کې به هغه په خپله خانه کې پیټو چې دا به ګرځېدو، نو هغه رسۍ به ښکته تله او هغه لوټکي به راډکېده او په دې طریقه به د اوبه بار راتلې. چې دا راغلی د سیسټم پروت دی. ډېر عجیبه غوندې سیسټم و، خو پخوانو مشرانو ډېرې سختې تېرې کړي. مونږ به دا وو چې د هغه وخت مطابق د هغه سهولیاتو مطابق هغوی خپل یو ایجاد کړی و. دا نور په دغې حوالې سره به څه ویل غواړې؟ د دې مطابق خو لکه دا خبره ده چې دا وایي لقمان حکیم صاحب د دې ایجاد کړی و او هغه چې لکه څنګه دا ارټ او دا سیسټم یې جوړ کړو، نو هغه وایي چې یاره دې ته سوچ یې کولو چې دې ته سیسټم داسې کومه چې ریکوي نه د اوبه راوځي. یو زمیندار هغه وایي چې یاره زما خو فصل تږی دی او زه دې ته انتظار نشم کولی، نو بس هغه پې هغه عرضي هغه ټیمان او لوټکي او دغه سیسټم وتړلو، هغه اوبه را شروع شوې چې هغه رالو او ویې کتو، بس هغه وایي هم داسې ښه دی. بس داسې هغه ورځ نه دغه سیسټم ایجاد شو. لکه نو په دغه طریقه باندې دا ډېر عام دي او زمونږ د صوابۍ په سیمه باندې یا په نورو علاقو کې ارټ چې کوم دی نو دا ډېر مشهور دی او دا یو زبردست روایات د پښتنو د کلچر را روان دي. پخواني کلچر یو ویسه ده ډېره چې په دې باندې به دنیا اوبه اوس خو لکه د بجلی سیسټم شو او موټرې راووتې او قسمه قسم نوي آلات شو که نه، خو لکه پخواني چې کوم دی نو د ارټ نوم به اوس هم ډېرو ملګرو ته یاد وي او دا په دغه کې لکه را روان دی. او موږ ته پکار دي چې خپل راتلونکي نسل ته دا هر یو شی وښو، هغوی ته وښو چې یاره دا پخوا به په دې حساب ته زمیندارۍ کې به دا څیز استعمالېدو، چت شو، داسې ډېر څیزونه وو چې هغه نومونه اوس ته والې چاته ووایي چې چت څه ته وایي او شپیل څه ته وایي، چړ څه ته وایي نه پېژني اوسني. دا ټول چې کوم دي نو دا غاښی څه ته وایي، دا لکه ټول د زمیندارۍ
پخواني څیزونو نومونه دي که نه، لکه څنګه چې به لدو یا بوره وه یا داسې کیجاوه وه، داسې ډېر څیزونه چې کوم دي نو هغه بس اوس ورو لکه بس د موجوده دور مطابق باندې هغه ختم شو او نوي نوي څیزونه راووته. څه پیغام ورکول غواړې استاد جي؟ نو پیغام خو بس مینوالو ته څنګه چې تاسو ووی چې مطلب دا دی مونږ نه د پښتو دا څیزونه هیر نشي که نه، چې دا مونږ جمدي وساتو او خپل راتلونکي نسل ته د دې یو پیغام ورکو په هغې کې د دې څیزونو نومونه جمدي پاتې شي، ځکه چې دا د پښتو یو ادب یو حصه ده او موږ غواړو چې پښتو دې را جمدی شي او د پښتو خدمت دې وشي. نو زمونږ په دې باندې ډېره زورنه ورکوو او لیکوالان، ادیبان، شاعران او نور ملګري په دې کې ستړي کوي او په دې باندې خپل وخت خرابوي او داسې ځایونو ته ځي چې هغه دا پخواني څیزونه دا را جمدي کوي او خپلو عوامو ته یې وړاندې کوي. ملګرو امید لرم ستاسو به خوښه شوي وي دا ویډیو او بس موږ د نوالو اجازه ته چې چېرته مې الله مو ښه ساته د لوی الله په امان.